پښتو ژبه کې صفت تر موصوف مخکې راځي، یا د یو کس رتبه یا د هغه پیژندنه یا سکونت هم مخکې وړاندې کیږي. موږ او تاسو پښتو کې وایو چې سور قلم، خو پارسي کې به راځي قلم سرخ. دغسې که همدې لنډې بېلګې ته وګورئ، پښتو متن کې چې کله خبریالان ژباړه کوي، نو مخکې مو هم وویل چې تر ډېره له پارسي نه زموږ ژباړه کیږي. همدغه برخه کې هم نیمګړتیاوو سره مخ یو. اوس که زه درته وایم چې د کابل د خوشحال خان مېنې اوسېدونکی باور دا خبره کوي، دا د پښتو جملې له جوړښت سره برابره خبره ده. خو ځینې خبریالان له ژباړې اغېزمن یا له پښتو نه پاتې، یا چې په بله ژبه درس ویلی وي، هغه به څه وایي؟ باور د خوشحال خان مېنې اوسېدونکی، یا به لیکي باور چې د خوشحال خان مېنې اوسېدونکی دی، داسې وایي. راځئ په دې برخه کې هم ځینې مثالونه وړاندې کوو. مایکل کوریلا چې په منځني ختیځ کې د امریکا جګپړی قومندان دی وایي، نو همغه د ژباړې اغېز دی او پښتو کې داسې راتلل پکار دي. په منځني ختیځ کې د امریکا جګپړی قومندان مایکل کوریلا وایي، یا جانداد د شولګرې یو تن کروندګر وایي. نو دا د پارسی اغېز د جانداد یکی از د حقین شولګره میگوید. پښتو کې سمه بڼه دا ده چې د شولګرې کروندګر جانداد وایي، یا که یې ورسره راوړیم. یا بل مثال لال خان د کابل د منډي یو دکاندار وایي. پښتو کې داسې ویل کېږي، د کابل د منډي یو دکاندار لال خان وایي. په راتلونکي ویډیو کې موږ او تاسو په دې غږیږو چې اضافي ترکیب که توصیفي ترکیب پکار دی چې هم لنډ وي او هم زموږ په ولس کې هم دود دی. تاسو لا د مخه راته نظر څرګندولی شئ. الله مو مل.